بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. د سهار انعکاس خپرونه دوام لري. د خپرونې وروستۍ برخه ده، لکه څنګه چې مو وړاندې هم ویلو، نن د خبریالانو پر وړاندې د پرتو ستونزو باندې بحث و خبرې کوو. زموږ میلمه لا سټوډیو ته نه دی رارسېدلی، په دې هیله چې هغه ژر راورسېږي، تر څو چې هغه راځي موږ به دلته خپلو همکارانو کې ترمنځ بحث و خبرې کوو. سفیر احمد سیال صاحب هم موږ سره یو ځای شوی خپرونه کې، دا به هم راسره خبرې کوي. تېره ورځ د خوندیتوب کمیټې په ننګرهار کې یوه ناسته درلودله. خاکسار صاحب هغې ناستې ته تللی و، دا چې هغې ناستې کې څه مسایل و هغه جزئیات به هم له موږ سره شریکوي. خو له هغې مخکې نو سیال صاحب ستړی مه شي، سهار دې بخیر. ډېره مننه. لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. رښتیا هم د خبریالانو پر وړاندې باندې د نورو ولایتونو تر څنګ ننګرهار کې ډېرې ستونزې دي. دا چې ننګرهار کې وسلوالې ډلې د نورو وسلوالو طالبانو یا د نورو ډلو تر څنګ مافیا هم دلته موجوده ده. نو هیڅ وخت خبریال نشي کولی چې هغه خپلې موضوع عموم ته د ورسیږي. کومې هیلې چې د خبریالانو دي هغه په ننګرهار کې په سین لاهو شوي دي. هېڅوک نشي کولی چې هغه خپل مسلک ته په پوره ایماندارۍ سره کار وکړي. نو ستونزې ډېرې دي، او که کار کوي نو بیا نو که کار کوي نو خپل ژوند د په خطر کې د ګواښ سره به مخ کي، یا به تهدیدېږي، یا به اخطارونه ورکول کېږي، یا به د کار مخنیوی کېږي. نو دا هغه ستونزې دي چې په ننګرهار کې خبریالان ورسره لاس و ګریوان دي. که څه هم په ټوله کې په افغانستان کې 2019 کال د 2018 کال نه د دې هغه پر وړاندې تاوتریخوالي کې 14 سلنه کموالی راغلی، خو بیا هم ډېر زیات پیښې شوي دي. تېره ورځ داسې رپورټونه وو چې تقریبا د 440 شاوخوا پیښې د حکومت پلوه ځواکونو یا د اداراتو د مسؤلینو له لورې خبریالان په ټول افغانستان کې البته د دې سره تاوتریخوالی شوی دی. تر څنګ یې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په ځانګړي ډول د وسلوالو طالبانو له لورې 33 شاوخوا پیښې فکر کوم داسې وي چې دې سره تاوتریخوالی ترسره شوی، او تر څنګ یې د نورو زورواکو له لورې هم تاوتریخوالی ترسره کېږي د خبریالانو سره. یادونه مخکې مو وشوه چې یو خو دا دی چې مشخصا خبریالان هدف ګرځول کېږي او هغه له منځه وړل کېږي، لکه په قندهار کې د بي بي سي خبریالو، تر څنګ یې په خوست کې د بي بي سي خبریالو چې هغه دواړه هلته په شهادت ورسېدل، ووژل شو، خپل ژوند یې له لاسه ورکړ. که څه هم د امنیتي مسؤلینو په وینا یا د افغان حکومت په وینا چې د دې دواړو قاتلین ونیول شو او یو ته د اعدام په سزا محکوم شو، بل ته د 20 کالو بند سزا ورول شوې ده. خو لا هم ډېر داسې قضیې شته دی چې هغې کې ښکېل کسان نه دي نیول شوي. ښه بېلګه په 2019 کال کې د انعکاس د رسنیز مرکز د مشر انجینر صاحب زلمي لطیفي تېښته وه چې هغه وتښتول شو. 15 میاشتې شاوخوا د تښتونکو په منګولو کې وو. د هغې د خلاصېدو نه وروسته چې دی هم لا د دې قضیې په تړاو څوک نه دي نیول شوي. تر څنګ یې د لمر پېښه وه چې دلته د یو بلې سیمه ییزې رسنۍ خبریال لمر هغه د ښار په منځ کې په نښه شو، هغه وویشتل شو. خوشبختانه چې هغه ژوند یې له لاسه ورنه کړ، خو ټپي و او بیا وروسته چې و هغه ښه شو، ټپونه ښه شو، خو د هغې عاملین هم تر اوسه نه دي نیول شوي. نو په دې موضوع باندې نن بحث و خبرې کوو. میلمه به هم موږ سره په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد صاحبي، هغه به راځي، هغه سره به په همدې موضوع بحث و خبرې کوو چې د خبریالانو پر وړاندې کومې ستونزې، کومې ننګونې دي چې دلته خبریالان ورسره لاس و ګریوان دي. د دې ژوند یې له ګواښ سره مخ کړی دی، تر څنګ یې د دې هغه کار یې له ګواښ سره مخ کړی دی، او خبریالان په ډاډه زړه باندې نشي کولی چې هغې خپله دنده ترسره کړي. هغه مسؤلیت، سپېڅلی مسؤلیت چې هغه د ولس خبرتیا ده، د هر ډول مسایلو نه هغې ته پوره ډول باندې رسیدګي وکړي، هغه ورته رسېدنه وکړي او خبریالان که دغه کړنه ترسره کوي نو په ویر او په ډار کې ترسره کوي. دې موضوع په تړاو بحث و خبرې کوو. تاسو هم کولی شئ خپرونه کې اړیکه ونیسئ، خپل نظرونه چې دی هغه له موږ سره شریک کړئ. نو موږ سره خپرونه کې میلمه هم سټوډیو ته راغلی دی، په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر او خبریال شیرشاه همدرد صاحب موږ سره خپرونه کې میلمه دی. حاجي صاحب ستړی مه شئ، سهار دی بخیر. تاسې هم ستړي مه شئ، سهار مو بخیر. د انعکاس تلویزیون ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته هم سلامونه او ښې هیلې.
ښه راغلې خپرونې ته بیا هم. نو پیل به له همدې نه وکړو همدار صاحب چې تېره ورځ تاسو ناست هم درلودله دلته چې خبریالانو هغه وضعیت په تړاو باندې خپل معلومات مو شریکه که څه هم په ټول افغانستان کې 14% کموالی راغلی په تاوتریخوالي کې، مشخصا که په ننګرهار کې راته وغږېږي چې تاسو دلته د خوندیتوب کمیټې مسؤل یاستئ، د تېر کال چې و د 2013 کال پر وړاندې د خبریالانو لپاره یو ښه کال و که نه بدتر کال و؟ له بده مرغه چې افغاني ټولنه داسې یوه ټولنه ده چې هر څومره سمسمکی پکې راشي بیا هم ستونزې او مشکلات وي. موږ له داسې دوو اپشنونو استفاده کوو چې په بدتر کې بد انتخابوو. یعنې کله چې موږ ډېر بدتر شو بیا نو بد ته ښه وایو او دا زموږ مجبوري ده. وضعیت هومره هم ښه نه دی که ورته ډېر خوشبینه نه یو، اما هیلې او امیدونه شته دي چې حالات ډېر قابو شي. 2018 کال خورا خونړی کال و، ولې 2019 کال کې زموږ توقع دا وه چې دا ډېر دا سطحه ډېره راټیټه شي. له بده مرغه په هغې کې موږ 15 تنه خبریالان او رسنیز کارکوونکي شهیدان درلودل او همدارنګه د 10 نه زیات ټپیان مو درلودل. نو د خبریالانو طبقه خو دا ډېره کمه طبقه ده، شمېر یې ډېر کم وي، دومره لوی ارقام دا ډېر لوی زیان دی. او بل بیا له ښه مرغه چې په ننګرهار کې د تاوتریخوالي کچه تقریبا 50% کموالی راغلی و. شدت د تاوتریخوالي موجود نه و، مثلا وژل پکې نه و، ټپي کېدل پکې نه و، حتی وهل ټکول هم پکې نه و، یوازې ګواښونه و، تحقیر او توهین و، مثلا دسیسې وې یا د خبریالانو د کاري فعالیتونو په وړاندې ځینې خنډونه موجود و. دا ډېر امیدوار کننده و. خو له بده مرغه چې موږ 2020 کال بیا په تاوتریخوالي باندې پیل کړ چې پرون په نرګس ګل مشاعره کې زموږ څو تنه خبریالان د سیمه ییزو پاڅون کوونکو د یو تن د نامعقوله چلند سره یا د تاوتریخوالي سره مخ شو، هغې کنځلې وکړلې، لاس یې جګ کړ. له ښه مرغه چې بیا امنیه قومندان صاحب په وخت و زمان سره په هغې باندې رسیدګي وکړه، سړی ونیو، بندي که نظارتخانه کې واچوه. خو زموږ خبریالان ملګري بیا هم د خپل بزرګوارۍ نه استفاده وکړله او دا کس یې وبخلو. همدلته زه پوښتنه لرم همدار صاحب، یوه نیوکه دا ده چې کله خبریالانو سره تاوتریخوالی ترسره کیږي تر ډېره د دې پر ځای چې قانون پلی شي او دې ته مثلا هغه کس چې تاوتریخوالی ترسره کړی یا کوم څومره سزا چې لري هغه ورته ورکړي، دلته بخښل کیږي. فکر کوئ چې دغه د بخښنې دود خپله د دې لامل نه ده شوی چې بل څوک هم دا جرأت وکړي چې زه خو که خبریال مې ووهلو، هغه مې وګواښلو، بخښنه راته کوي او جرګه کوو، مسله خلاصیږي. یعنې دا خپله دې ته زمینه سازي نه کوي چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه ډېره شي؟ یقینا دا تاثیر لري، ځکه د جرم بخښل چې بل جرم زیږوي. مګر دا یو افغاني ټولنه ده، پښتني ټولنه ده، دلته جرګې او مرکې او عذر و ننواته دا ډېر لوی ارزښت دی زموږ. خبریالان هم پښتانه دي، د دې سیمې اوسېدونکي دي، افغانان دي. نو کله چې مخور ورته مخ واړوي طبعا مخ ورته اوړي. دویمه خبره دا ده چې کله ناکله ځینې پیښې قصدي نه وي، یعنې سوء تفاهم وي. نو په سوء تفاهم کې سړی فکر کوي چې اوس پول او پټی خو مې در سره شریک نه و، خو یا ما ویل یا تا ویلې، په دې کې تاوتریخوالی رامنځته شوی دی، نو څه د تربګنۍ او د دښمنۍ خبره نه وي. که داسې یو څه شی وي چې هغه آګاهانه وي او هغه شعوري وي او موږ په دې وپوهېږو که بیا یې خبریال بخي هم دغه ټولنې بیا نه بخي، هغه کیس تعقیبوي او موږ بیا هم دغسې قضایا تعقیبوو، یعنې دا داسې نه پرېږدو. خو هلته تاسو پوهېږئ چې مملا د 15 کالو نه وروسته د دې جوګه شوله چې هلته اطلاعات فرهنګ ریاست یو ښکلې مشاعره ولري او هغه سیمه موږ خلکو ته داسې وښیو چې هلته اوس امنیت دی او په رښتیا امنیت و، خلکو ډېر خوند واخیسته مشاعرې نه، ډېره ښایسته مشاعره وه. نو اوس که یو کس تېروتنه وکړله او هغه یې وکړه، نو اوس د ټولې سیمې رنګه ورسره بدېدله. دې په خاطر هم ملګرو بزرګواري وکړله، ویې بخلو. زه د دې طرفدار یم، ځکه چې دا یو افغاني ټولنه ده، پښتني ټولنه ده، په دې کې ننوات یو عذر دا ډېر لوی ارزښت لري او خلکو ته د پام وړ دی. تر دې چې که قانون پرې تطبیق شي دا نور هم
دښمنۍ زیږوي یا مثلا هغه یو ستونزې خو نه مثلا همداسې داسې مسلې دي تا ویلې چې ځینې کې مثلا کونړ کې د شمشاد خبریال هغه سره زور زیاتی وشو موږ تاسو ټول پرې خبر یو هلته هم د شمشاد خپله د هغه نیوز د مسؤل په خبره باندې چې تېره ورځ یو ناسته کې هغه دا خبره وکړله چې کله موږ امنیتي ارګانونو ته مراجعه کوو بیا هغې موږ ته وایي چې تاسو خپلو کې سره جوړ شئ جرګه او مرکه وکړي دغسې پیښو کې هم فکر کوي چې دغه ننواتې او جرګه مرکه کول دا د خبریالانو په ګټې دي او پرونۍ پیښه خو له دې ځکه مستثنا وه چې شخصا زه په خپله رئیس د اطلاعات فرهنګ او د والي صاحب ویان خبریالانو ته ډاډ ورکړه چې موږ ستاسې کیس تعقیبوو حتی ما ورته ډاډ ورکړه چې خوندیتوب کمیټه تاسو ته وکیل نیسي او ستاسې کیس تعقیبوي د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا نه د ټولو ارګانونو کور وداني ټولو حتی اطلاعات فرهنګ رئیس جدي وویل چې زه د دې دندې نه تېرېږم په دې خبره د دې خبرې پوښتنه کوم نو دا په خپله خبریالانو ته یو لوی ډاډ دی که چیرې موږ په دې وپوهېږو چې دا د فشار له امله داسې یو کار کېږي بیا هېڅکله موږ دا نه منو او بیا هم د دې ټولو سره زموږ د ټولو ملاتړ ادارو نه خبریالانو ته کافي ډاډ موجود و هغوی ته وویل شول چې ستاسې ټول کیس چلول کېږي او دا به عدلي او قضایي ارګانونه به د عدالت نه استفاده کوي خو چون د یوې سیمې خلکو نور بالکل سپین ږیري په منځ کې شول په ډېرې بخښنې سره چون ژورنالیزم یو سپېڅلی مسلک دی په نورو هیوادونو کې ورته په ډېر یو درنه سترګه کتل کېږي ولې په افغانستان کې خبریالانو ته په بل ډول نظر کتل کېږي اکثره وخت چې موږ زو ریپورټونه جوړوو یا څېړنه کوو څېړنه خو نشته دی څېړنې هغه موضوع خو بیخي په ټپه ولاړه ده که تاسو فکر وکړئ څېړنیز ریپورټونه به په ننګرهار کې زه فکر نه کوم چې یو څو فیصده به هم چا کار نه وي کړی ځکه دلته وسلوالې ډلې او مافیا او هر څوک موجود دي نو که ته کار کوې ستا پر وړاندې ستونزې جوړوي نو ولې دغه د ټولنې دا خلک د خبریالانو پر وړاندې باندې داسې یو بل ډول نظر لري د دې څو علتونه کېدلی شي یو علت خو یې دا ده چې افغانستان د بېلابېلو نظامونو ښکار کېږي مثلا د بدلون د لسیزې نه وړاندې د طالبانو حاکمیت چې یا د طالبانو نه هم وړاندې یا د هغې نه پسې وړاندې د سوسیالیستي سیستم په افغانستان کې او هغه یو تړلی سیستم آزاد بازار موجود نه و آزاد رسنۍ موجود نه وي یو فکر تزریق کېده او حکومت ډېر حاکم و دغه سیستم نظام چې چینج شوی دی اوس په ډیموکراسۍ اوښتی دی دلته چې تر څو پورې هغه زاړه مامورین یا هغه زوړ فکر نوی کېږي او د خلکو ته دا تداعي کېږي چې قوانین د افغانستان قوانین خبریالانو ته د ازادي ورکړې ده د حق ورکړی چې د خپل ولس غږ پورته کړي د ولس ستونزو باندې ریپورټونه جوړ کړي تحقیق وکړي په دې باندې د ټولنه سمسمکي خواته راوځي تر څو پورې چې موږ فکر جوړوو دې باندې وخت لګي یو علت دا دی دویم علت دا دی چې د افغانستان د نافذه قوانینو نه د خلکو بېخبري ده که هغه چارواکي دي که هغه زموږ امنیتي مسؤلین دي که هغه حتی زموږ یو شمېر خبریالان دي د رسنیو د قانون د اطلاعاتو د لاسرسي د قانون د رسنیو د تاسیس مقرره او دغه رسنیز حقوق چې دي د حتی په خصوصي سکتور کې اوس په اکثرا خصوصي سکتور کې خبریالان له خپلو حقوقو نه خبر نه دي چې د دوی انفکاک استخدام او مکافات مجازات دا لکه د دولتي سیستم غوندې د آزاد رقابت له لارې استخدام باید وشي انفکاک باید توصیه وي اخطار وي کسرماش وي هغې نه وروسته بیا انفکاک وي او هغه موجه دلایل موجود وي مثلا د دوی قرارداد باید د منظم قرارداد له مخې دوی استخدام شي تقاعد باید ورته ورکړل شي دوی باید صحي بیمه ولري مګر څوک خبر دي له دې قانون د قوانین شته دې ته ضرورت ده چې موږ یو عامه پوهاوی د قوانینو په تړاو باندې هم ورکړو دریم زموږ خپله کم تجربګي هم ده چې په ځینو مواقعو کې مثلا موږ فکر کوو چې دا زموږ حق دی یا مثلا دلته که یو عسکر ولاړ دی او د څه شي دپاره ولاړ دی موږ په هغې باندې فاضل فروشي کوو طبعا هغه یو بېسواده شخص دی هغه یو څوک دی چې ټوپک یې په لاس کې دی سروکار د ټوپک سره دی د جنګ سره دی د وهلو د ټکولو سره دی د مهارولو سره دی نو هلته زموږ هم لږه ګزاره پکار ده دغه بېلابېل عوامل سره یو ځای کېږي بیا ستونزه زېږوي خو امیدواري شته دی چې دا ستونزې حل شي ځکه چې د پخوا په پرتله ډېر زیات تغییرات راغلي دي مثلا موږ په پولیسو کې یو ورکشاپ درلوده د هغې نه وروسته ټول د پولیسو د حوزو آمرین مو غوښتي وو ورته هغې نه وروسته چې اوس کله پیښه کېږي زموږ خبریالان سیمې ته ورځي
د هغسې چلند سره نه مخ کېږي. پولیس په دې پوهېږي دا د دوی حق ته پرېږدی چې تصویر واخلي، پرېږدی چې د خلکو سره مرکه. تاسې خپل هم په سیمه کې یاستئ، یو څه تغییرات راغلي، مګر دا کافي نه دي. اوس په 2020 کال کې زموږ برنامه دا ده چې موږ ټریننګونه لږ زیات کړو او د عامه پوهاوي برنامې زیاتې کړو، که دا هم خبریالانو دپاره او هم د امنیتي مسؤلینو دپاره، تر څو د دوی په منځ کې یو همغږي رامنځته کړو. له بده مرغه چې د تاوتریخوالي دغه د ټیټې کچې تاوتریخوالی چې هغه څوک سپېړه ده یا کنځلي دي یا تحقیر ده یا ممانعت ده، د یو ځي د خبریال ممانعت ته چلته نه پرېږدي، دا په دولتي ارګانونو پورې تړاو لري. وژنې او قتلونه او د غټې پیښې چې دي دا د دولت د وسلوالو مخالفینو پورې تړاو لري. او په همدې کې مثلا همدار صاحب زه پوښتنه وکړم چې په ننګرهار کې خبریالان د کومو ستونزو سره لاس و ګرېوان دي، که په همدې مشخصا لکه تفصیل سره وغږېږو چې یو خدای دی چې د وسلوالو مخالفینو لوري دا مستقیما یا په نښه کېږي یا ګواښل کېږي، نور کومې ستونزې دي چې دلته په ننګرهار کې خبریالان ورسره لاس و ګرېوان دي، هغه که وژنه یې که تهدید مثلا که نور تاوتریخوالی کوم څه دي؟ دوه ډوله ستونزې بیخي حاد دي. یو خو د تاوتریخوالي مسله چې هماغه د عامه پوهاوي د کموالي له امله یا زموږ د کم تجربې له امله یا د پولیسو د امنیتي ځواکونو د کم تجربهګۍ له امله یا په دې اواخرو کې په ننګرهار کې د جنګ سالارانو او قومندانانو د مهارولو دپاره یو پروسه تطبیق کېدله چې هلته پولیس مجبوره و چې تورې شیشې ماتې کړي، مثلا یو څه تشدد نه کار واخلي. د هغې په تداوم دا د دې سبب شوی ده چې کله کله خبریالان هم د دې ښکار شي. دویم اطلاعاتو ته د لاسرسي مسله ده. اطلاعاتو ته لاسرسی په داسې حال کې چې د افغانستان د ټولو اتباعو حق ده، یوازې د خبریالان خو پرېږده، نو په قانون کې بیخي ټول د افغانستان اتباع حق لري یو ادارې ته لاړ شي، هغه نه پوښتنه وکړي چې وروره ته دا پروژه تطبیقی، د دې فنډ څومره دی، ته په څومره وخت کې تطبیقی، چا درته پیسې درکړي دي، څومره خلک پکې استخدام یې، څومره خلک کار کوي، کیفیت یې څنګه دی. ته باید کاملا ولس پرې نظارت وکړي. خبریال خو بیخي حق لري، ولې که ته اوس هم په یوې ادارې ته لاړ شي تا ته د شک په سترګه ګوري. مثلا د ننګرهار ولایت کې ولایت مقام مطبوعاتي دفتر نه پرته چې هغه واقعا خبریالانو سره ډېر زیات مسلکي چلند کوي، معلومات په وخت ورته دفترونو ته معلومات ورلیږي، ویډیوګانې ورلیږي، کلیپونه ورلیږي او مواد ورته ورلیږي. په نورو اکثر ادارو کې غیر مسلکي خلک ویاندان دي، هغوی ژورنالستان نه دي، یعنې خبریالان نه دي چې پوه شي چې کوم شی خبري ارزښت لري، خبریال څه شي ته ضرورت لري. اوس موږ په دې باندې کار کوو چې که رهبري قانع کړی شو چې په اداراتو کې کوم کسان چې د عامه اړیکو د مسؤلینو په توګه یا د خبریالانو سره د اړیکو په توګه د مسؤلینو په توګه معرفي کېږي یا په دنده پیل کوي، هغوی باید خبریالان وي چې د خبریال په ارزښت وپوهېږي، په خبري ارزښت وپوهېږي، د خبریال درد او هغه څه چې ضرورت دی اړتیا ده هغه باید هغه ته معلوم وي. بالکل یو شی چې خبریالان په تیرو کلونو کې ډېر جدي مشکل سره مخ او دا سانسوري رامنځته کړې وه، هغه د مافیایي کړیو او جنګ سالارانو او زورواکو ویره وه چې له ښه مرغه په 2020 کال کې دا ویره ډېره کمه شوې ده. یعنې که یو څوک په خپله په ځان باندې د ویرې خپسه کې نه هغه خپل کار دی، مګر حکومت ژمن دی. موږ بارها لیدلي دي چې د دې خلکو د مهارولو دپاره هم صلاحیت لري او هم اقدام کوي. ځینې ستونزې کله کله په دې غونډو کې د مشرانو سره پیدا کېږي چې هغه هم د معلوماتو د ورکړې مسله وي یا زموږ د پوښتلو شیوه سمه نه وي یا هغوی ډېر مصروف وي او خبره هغه څه چې خبریال ته باید که ته ځواب هم نه ورکوې باید محترمانه چلند ورسره وشي. یعنې حداقل ځکه خبریال حق لري چې ووایي چې ما د دې خبرې پوښتنه وکړله، دوی د ځواب نه ډډه وکړه، بس د ده رپورټ تکمیل شو. د خبریالو د څارنوال ترمنځ توپیر په همدې کې ده چې څارنوال یو موضوع تر هغې نه پرېږدي تر څو چې بیخ ته ورسېږي، ولې خبریال چې یو موضوع در سره مطرح کړله او یو چا معلومات نه درکوه په بله بڼه یې ورته مطرح کړه، که بیا هم ترې تېښته کوله غل بیا تر کوره پورې مه ځغلوه. نور ولس په خپله قضاوت کوي، ستا لیدونکی اورېدونکی په خپله قضاوت کوي چې دا سړی ولې تېښته کوي. ته معلومات ووړه، نور څارنوالي او استنطاق مه کوه. او مشران هم باید په دې اخلاقو ملبس وي چې هغوی په دې وپوهېږي که یو خبریال په یو ځي کې ستا نه د یو شي پوښتنه کوي او ته نه غواړې چې ورسره معلومات شریک کړي، ته ورته ووایه چې زما یا معلومات کم دي یا زه ودرېږه چې زه معلومات پیدا کړم یا زه نه غواړم په دې برخه کې نظر ورکړم. نو تا سره څوک جنجال نه کوي، نه په تا باندې څوک عریضه کوي، د هغه رپورټ تکمیلېږي چې ده نه غوښته چې په دې اړه باندې خپل نظر څرګند کړي، نور رپورټ تکمیل دی. یعنې ستونزه دو جانبه ده، یا زموږ د پوښتنې کولو طرز هم محترمانه نه وي، یا سړی د حقارت فکر احساس کوي چې فکر کوي چې
زه نو په یو موقف کې یم، ته زما نه داسې یو پوښتنه کوې لکه ته چې په لاره کې یو دوکاندار ودرې هغې سره چلند کوې. حداقل د مرکې اخلاق همدا دي چې موږ کله کومه ادارې ته ځو هغوی نه باید اول وخت واخلو، لس دقیقې مخکې لاړ شو، د هغې سره د دوستۍ فضا رامنځته کړو. که هغه نه غوښته چې موږ سره مرکه وکړي وایي نو اته مرکه م وکړله، ثبت هم کړه، ولې هغه غوښتنه وکړه چې د دې مرکې په خپرېدو سره زما ژوند ته خطر دی، زما دندې ته خطر دی، زما اولادونو ته خطر دی، دا مه خپروه. موږ حق نه لرو چې هغه خپاره کړو. اوس خو ځینې یو شمېر خلک د جاسوسۍ په شکل سره غلی ټایپ دي، د خلکو غږونه ثبتوي. دا بیخي غیر قانوني عمل دی، مسلکي چلن نه دی. یعنې دا ستونزه دوجانبه ده او موږ په دې باندې فکر کوو چې څنګه وکولی شو چې دا دواړه اړخونو باندې کار وکړو چې هم دلته ظرفیت او کپاسټي لوړه کړو او هلته هغوی قانع کړو چې وروره ته د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې په دې مکلف یې، ته د ولس خدمتګار یې. یعنې ولس په تا باندې باور کړی دی، قانون په تا باور کړی دی، ته یې په لوړې چوکۍ کېنولی. اوس زه د اطلاعاتو امر یم، ما ته دولت زما د دې کار په مقابل کې تنخواه راکوي، زه د ولس مزدورۍ ته یې کېنولی یم. خو په همدومره شرافت چې ما ته کوچ یې ماچولی دی، بخارۍ هم په ژمي کې راته ایښي، په اوړي کې راته ایرکنډیشن ایښی دی، نور خو زه د ولس مزدور یم. مالک ولس دی، مالک خلک دي، د دې وطن د معلوماتو د اطلاعاتو مالکین چې دي دا ولس دی، حکومت یې امانتداره دی، فقط به یې ساتي. نو دغه شیان موږ څنګه درک کړو چې موږ د ولس خادمین یو، د ولس نه موږ هېڅ هم نشو پټولی غیر د هغې نه چې قوانینو درج کړي دي او هغه محرمات ګڼل کېږي. استاد یو پوښتنه ده چې څنګه کیدلی شي چې د خبریال په اساس باندې په ټولنه کې اصلاحات راشي؟ خبریالانو د ریپورټونو د فعالیتونو په رڼا کې هغه وخت کې په ټولنه کې ډېر زیات اصلاحات رامنځته کېږي چې خبریال خپلواکه وي، بې پرې وي او تحقیقي ژورنالیزم باندې کار وکړي، هغه پټ اسرار راوسپړي. او دا خبریال غریب هغه وخت کې کولی شي چې مسؤلین په دې برخه کې همکاري وکړي. که په یو ځای کې غصب شوی او په خپله ولس د غصب افشا نه کړي، خبریال څه کولی شي؟ که خبریال کار ونه کړي، تحقیقي ریپورټ پرې جوړ نه کړي، ولس غږ پورته کړي، بیا هم ګټه نه کوي. که دا دواړه وکړي، دولت حمایه نه کړي، بیا هم نه کېږي. نو ولس جمع خبریال جمع دولتي کارکوونکي، دا ټول باید درې واړه سره لاس یو کړي او د دې ولس د خیر ښېګڼې دپاره د دې وطن د جوړېدو دپاره په تحقیقي ریپورټونو دپاره زمینه مساعده کړي. ځکه تحقیقي ریپورټونه دي چې اصلاحات رامنځته کوي. اوس موږ هره ورځ غونډه وشوله، په تلاوت پیل شوله، پلاني خبرې وکړې، د دې نه ټولنې ته څه خیر؟ ولې که هلته د کانال ځمکې چور شوي دي او ته یو زورواکی نیسي او مابسته یې خطا کوې، ته یو تحقیق ریپورټ کوې، یا مثلا په عدلي او قضایي دستګاه کې فساد دی او ته دا فساد رسوا کوې، یا زمونږ مثلا د امنیتي دستګاه، یعنې ولسمشر دا نه غواړي چې امنیتي دستګاه، عدلي او قضایي دستګاه، د دولتي دستګاه د فاسده وي، هغه دا تشویقوي، اما د دې روش ناسم دی. موږ څنګه کولی شو چې دواړه اړخونو باندې کار وکړو او یو مناسبه حل لار ورته پیدا کړو؟ وروستۍ پوښتنې په توګه که همدار صاحب راته ووایي چې د ښځینه ژورنالیستان یا مشخصا د ښځینه خبریالانو لپاره دلته په ننګرهار کې څومره زمینه سازي شوې ده، څومره د دې هغه ظرفیت لوړونې برخه کې کار شوی ده او مشخصا خوندیتوب کمیټې څه کړي دي؟ له بده مرغه چې په دې برخه کې کم کار شوی دی. که څه هم موږ جندر مراعات کړی دی، په ټولو برنامو کې موږ دې ته نه دي کتلي چې دا ښځینه ده که نارینه، مساوي حق هم ورته ورکړی په ټولو ورکشاپونو کې. اما د ښځو دپاره باید بیخي جلا کار وشي. یو شی چې د زیري په توګه تاسو ته ووایم او دا له ښه مرغه په 2019 کال کې چې موږ 5 کیسونه ثبت کړي وو، په دې کې 3 ښځینه کیسونه وو. او د 2019 کال په پای کې مې بیرته هماغه ښځینه ژورنالستانې ولیدلې چې په هغه رسنیو کې کار کولی. زه ډېر زیات خوشحاله شوم. معنا دا چې زمینه مساعده شوې ده، فضا ښه شوې ده او دوی ته د کار د فضا ښه شوې. ولې موږ په دې هڅه کې یو چې د خوندیتوب کمیټه د ښځو دپاره یو جلا بخش ولري. په 2019 کال په پای کې چې موږ ګزارشدهي کوله، زموږ ډېر فوکس په همدې باندې و چې کمیټه په ختیځ دپاره یوه ښځینه فوکل پاینټ وټاکي چې هغه ښځینهو سره راشه درشه ولري، د هغوی ټلیفوني ادرسونه ورسره موجود وي، د هغوی سره ظرفیت لوړونې دپاره کار ورته وکړي. ځکه یوه ښځه چې بلې ښځې ته خپل د زړه خبره کولی شي، نارینه که هر څومره هغې سره د دوستۍ په فضا کې کینی، حیا ورته ودرېږي، نه ورته وایي. نو دا ډېره مهمه ده چې موږ دلته یوه ښځینه فعاله هم ولرو. هڅه مو ده، اما امکانات لږ محدود دي. زما ډېر کوشش دی چې په دې برخه کې هم ډېر کار وکړو د ښځو دپاره. او که خپله ښځینه دلته تاسې کوم د انسجام ټولنه ولرئ،
او ښځینه ژورنالستان یې موږ ته وړاندیز وکړي چې په دغه برخه کې موږ مشکل لرو، موږ ته د ظرفیت لوړونې دغه برخه سپورټ کوي، زه مطمئن یم هغه کار کوو. یو مسله بله چې تا د مشخصا خبریالۍ برخه کې کله چې تا ویلې چې یو خو دا ده چې په ټوله کې چارواکي د نارینه او خبریالانو سره توپیري چلند کوي، نو ښځینه خو پرېږده. دغې برخه کې چې ښځینه خبریالانې مثلا زموږ ډېرې ملګري شي موږ خپله غواړو یو چا نه غږ واخلو، یو څه ستونزې یو ډول توپیري چلند کوي. کله چې تاسو ټریننګونه یو څه ورکوي دغې برخې ته هم پاملرنه کړې چې خبریال دی هغه کې ښځینه ده که نارینه ده؟ موږ ته خو داسې یو شکایت نه و راغلی. اوس چې تاسې وویلې مطمئن مقصد شته ښه ډېر که دا وي تاسې ډاډه اوسئ چې زموږ هیڅ برنامه به له دې پوښتنې مبرا نه وي، او په هره برنامه کې به دا خبره موږ کوو چې د افغانستان ټول اتباع مساوي حقوق لري. د ښځې او د نارینه مسله اصلا مطرح نه ده، دا ټول انسانان دي او ټول خبریالان دي، ژورنالستان دي که دا ژورنالستانې دي، دا ټول اعلی سویه دي. هیڅوک د چا نه د ولسمشر خبره چې هیڅوک د چا نه کم نه دی، هیڅوک د چا نه زیات نه دی. ډېره زیاته مننه. تاسو نن ډېره زیاته مننه. په ختیځ کې د خبریالانو خوندیتوب کمیټې مشر او ژورنالیست خبریال شیرشاه همدرد صاحب له تاسو چې راغلي او موږ سره مو بعض خبرې وکړي، ډېره مننه. بیا د 9 بجو خبرونه به درته هم امان الله زړور صاحب وي. زړور صاحب ستړی مه شئ، سهار دې بخیر. نو خپرونه پای ته رسوو سیال صاحب. نو موږ او تاسو به اجازه واخلو او زړور صاحب خلکو لیدونکو ته نوي تازه چې کوم خبرونه دي هغه وړاندې کړي، تر دې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. ښې چارې او ښه وختونه ولرئ.